سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ایران کې د دفاع وزارت د مهماتو جوړولو په یوې فابریکې د ډرون برید شوی. نن ټکی اسیا یکشنبه 9 آغاز د 1601 لمریز کال ایران کې د دفاع وزارت په یوې ودانۍ باندې د بې پلوټې الوتکې برید شوی دی. د ایران دفاع وزارت ویلي چې په یاده پیښه کې چې په اصفهان کې شوې ده، د دفاع وزارت د دې ودانۍ یوه برخه زیانمنه شوې، خو نور چاته زیان نه دی رسېدلی. یاد وزارت همداراز زیاته کړې چې دا د هوا ځواکونو د دوی ډرون الوتکې نسکورې کړي او یو بله یې چاودېدلې ده. د یادولو وړ ده چې دا برید داسې مهال کیږي چې له روسیې سره د ایران د بې پلوټه الوتکو د مرستو او همکارۍ له کبله په تهران باندې انتقادونه شوي دي.